السلام علیکم. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو خپل پوسټونه هغه څنګه کو یعنې پابلیک کو. یعنې یو څوک دې وایي چې زما پوسټ زه ځان سره ملګري لرم، دومره فالوورس لرم، اما زما پوسټونه فالوورو ته مې نه ښکارېږي، یا هغه هم لایک او کمنټ ورته نشي کولی، نو یا هم بیخي هغه زما پوسټ نشي لیدلی. هېڅ پوسټ هغه کوم پوسټ چې زه کوم هغه زما فالوور زما پوسټ نشي لیدلی، نو دا به څنګه شي؟ او یا هم یو څوک راځي زما آی ډي چک کوي، زما ډېر پوسټونه نشي لیدلی، کله چې زما سره پرینټ شي زما پوسټونه ټول لیدلی شي. د دې لپاره چې دا څنګه کولی شو چې خپل پوسټونه پابلیک کړو، یعنې هر څوک یې ولیدلی شي، نو تاسو چې کله پوسټ کوئ نو دلته مثال په ډول باندې زه لیکم چې نایس مارنینګ، مثال په توګه باندې نایس مارنینګ دا مې ولیکو. زه غواړم دا پوسټ کړم، سمه ده. نو دلته به تاسې کله مخکې چې د باندې پوسټ باندې کلیک وکړئ، تاسو دلته ګورئ پابلیک تاسو دلته کړی، هلته پرینټ اوسېږي ستاسې همداسې پرینټ اوسېږي. اوس وګورئ دلته زما پابلیک دی، ستاسې پرینټ اوسېږي. نو که تاسې چېرته دلته پابلیک ستاسې لومړی داسې اوسي یور پرینټ آن فیسبوک، یوازې ستاسې ملګري چې کوم فیسبوک کې څوک در سره ملګري دی هغه کولی شي ستاسې دا پوسټ ولیدلی شي. زه وایم چې نه، پابلیک یې کړه چې هر څوک یې ولیدلی شي. نو تاسې لومړی ستاسې د فالوورس چې تاسو پوسټونه نشي لیدلی، یا نور کسان چې تاسو سره ملګري نه دي هغه ستاسو پوسټونه نشي لیدلی، هغه دا مشکل ده چې تاسو دلته پرینټس انتخاب وي مخکې له مخکې، نو ستاسې پوسټونه نور څوک نشي لیدلی. که تاسې غواړئ چې ستاسو پوسټونه نور خلک هم وګوري، تاسو پابلیک باندې کلیک کړئ او ډن. کله مو چې دا کلیک کړو او پوسټ ووهئ، له هغې نه وروسته به ستاسې پوسټ هر څوک لیدلی شي. نو په دې توګه کولی شئ خپل د فیسبوک پوسټونه څنګه کوئ پابلیک کړئ.